درنو لیدونکو ستړي مشئ. په نیلي ښار کې سیمه ایزې سرچینې مني چې د یو موټر سایکل او رینجر گاډي د ټکر له امله په دغه ولایت کې یو ډاکټر مړ شوی دی. دغو سرچینو د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د کب پر 19 ویلي چې دا پیښه د شهر جدید بازار کهنا پر لار شوې ده. د دغو سرچینو په وینا د رینجر ګاډیوان هم ټپي شوی دی. په ډایکونډي کې د طالب ډلې امني قومندان صدیق الله عابد د دې پیښې په منلو سره وایي چې ټپي شوی کس په امنیه قومندانۍ کې د ځانګړي کیتې قومندان دی. عابد ډیره کړي چې په دې اړه لا ډیره څېړنه روانه ده. د ویلو ده چې دې ته ورته پیښه په هماغه ورځ د کابل په برچي دښته کې هم شوې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.